السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته درخوایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د خپل خوښې اپلیکیشنان پټ کړئ. او دوستانو د دې لپاره د هیڅ اپلیکیشن هم ډاونلوډېدو ضرورت نشته. دغه سټینګ په هر موبایل کې له ځانه وي. نو شاید تر دا اوسه پورې تاسو له دغه سټینګ څخه فایده نه وي اخیستې او دغه سټینګ تاسو ته تر دا اوسه نه وي معلوم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د تاسو نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان ډیر اسانه د دې لپاره تاسو ولر په خپل موبایل کې اپس خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې اپس خلاص کړئ نو په دا کونج کې درې ډاټا راوړئ. په دغه درې ډاټا باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه درې ډاټا باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې دریم اپشن د هوم سکرین سټینګز په دغه هوم سکرین سټینګز باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هوم سکرین سټینګز باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ او دلته یو اپشن راځي د هاید اپس په نامه باندې. په دغه هاید اپس باندې تاسو کلیک وکړئ. دوستانو کله چې تاسو په هاید اپس باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو د موبایل ټول اپلیکیشنان راوړوي. اوس مو هر اپلیکیشن پټوي سمپل په هغه اپلیکیشن باندې تاسو ټیک مارک لګوي. نو دغه رقم دوستانو ګوره ما فیسبوک پټ کړئ، یو سی براوزر مې پټ کړئ، واتساپ بزنس سو، واتساپ سو، دغه اپلیکیشنان مثال زه غواړم پټ کړم. نو هر اپلیکیشن سم پټوي سمپل تاسو په هغه باندې ټیک مارک ولګوئ او بیا په دغه اپلای بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو هغه اپلیکیشنان پټ سو. اوس هر څوک له تاسو موبایل واخلي نو دوی ته به نه فیسبوک راړوي، نه به واتساپ ورته راړوي، نه به واتساپ بزنس ورته راړوي، نه به یوټیوب ورته راړوي ځکه هغه موږ پټ کړو. نو کوم چیرې بیرته ښکاره کول نو په دا کونج کې درې ډاټا راوړئ. په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه درې ډاټا باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې دریم اپشن د هوم سکرین سټینګز په دغه هوم سکرین سټینګز باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هوم سکرین سټینګز باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ هاید اپس په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هاید اپس باندې کلیک وکړئ ګورل درته لیکلي دي هایډن اپس دغه هغه اپلیکیشنان کوم چې تاسو پټ کړي دي. نو کوم بیرته ښکاره کول سمپل دا ګوره په دا کونج کې ماینس بټن د دغه ماینس بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو دغه رقم دغه ټول به تاسو ماینس کړئ او په دغه اپلای بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اپلای بټن باندې کلیک وکړئ نو هغه اپلیکیشنان به ټول بیرته شو سي او تاسو په موبایل کې به ښکاره سي. تاسو په خپل کتلای سي چې هغه اپلیکیشنان ټوټل ګوره بیرته دلته ښکاره سو. نو دوستانو دغه سټینګ په هر موبایل کې له ځانه وي. نو شاید تاسو ته دغه سټینګ نو معلوم او تر اوسه پورې تاسو له دغه سټینګ څخه فایده نه وي اخیستې. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.